د کابل اداري غلامان په هغه سیاست کې ماستري لري چې له فریب او غلامۍ څخه عبارت دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کابل ادارې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تازه هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي وه طالبان له جګړې پرته په سیاسي امورو نه پوهیږي. مجاهد لیکي که سیاست عبارت له فریب، درغلۍ، غلامۍ او له منحرفو لارو ځان هدف ته رسولو څخه وي، بې شکه چې طالبان په دې کارونو نه پوهیږي او برعکس د کابل ادارې غلامان ماستري پکې لري. مجاهد زیاتوي او که سیاست عبارت له شرعي تګلارې، نبوي منهج، استقامت او میړانې څخه وي، بیا نو طالبان د دې میدان سرلاري دي. د مجاهد په خبره د کابل ادارې چارواکي چې 20 کاله د امریکا په غلامۍ کې څټونه وسولول، پر موږ هم همداسې ګمان کوي که طالبان خپلواک او د دې ملت د ارادو رښتونی ممثلین نه وای، لکه تاسو غوندې بهرنیو اشغالګرو ته به له خپل ملت څخه د ځان ساتلو عذرونه او زارۍ کولې. باید وویل شي چې محب داسې مهال د طالبانو پر وړاندې دغه ډول څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې داسې هڅې پیل شوي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ښکیلو خواو ترمنځ باور رامنځته شي. خو د کابل ادارې ځینې چارواکي تل په لوی لاس دغه ډول پارونکې څرګندونې کوي.